سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پنډک داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. یوه جنۍ چې نوم یې تانیه و، په یو کلي کې خپل مور او پلار سره اوسېدله. هغه ډېره زیاته خوشحاله وه، ځکه چې پلار ورته سمارټ یا زیرک تلیفون اخیستلی و د آنلاین زده کړو لپاره، او تانیه د انټرنیټ استعمال یې ډېر زیات خوښېدو او په ډېرو آنلاین درسونو بوخته وه. نو یوه ورځ ورته یو نامعلومه کس لخوا د ملګرتیا بلنه راواستول شوه او دی دا فکر وکړو چې دا کس به ښه وي او د ملګرتیا بلنه یې ورته قبوله کړه. پس له ملګرتیا قبلولو څخه وروسته خبرې اترې پیل شوې او یو څه وخت وروسته ورڅخه هغه کس د انځور غوښتنه وکړه. نو تانیه ورته لومړی انکار وکړو او بیا د هلک په غوښتنې په وجه ورته تانیه خپل انځورونه واستول، او کله چې هغه کس ته انځورونه ورسېدل نو هغه ورڅخه د ملاقات غوښتنه هم وکړه. نو تانیه ډېره زیاته خفه شوه او ورته یې انکار وکړو. هغه کس ورته وویل چې زه به دې انځورونه په ټولنیزو رسنیو باندې نشر کړم او تا به بدنام کړم. تانیه خپله ستونزه خپل مور او پلار سره شریکه کړه. نو د والدینو لخوا ورته ډاډ ورکړل شو چې ته مه خفه کېږه، موږ ته له دې ستونزې خلاصوو. نو پلار یې سایبري جرمنو ادارې یا FIA سره خبره شریکه کړه او هغوی هغه کسان ژر تر ژره بندي کړل او په زندان کې یې واچول. نو درنو خویندو، هیڅکله نامعلومو کسانو سره په انټرنیټي نړۍ کې ملګرتیا مه کوئ. که اړتیا پیښه شي نو ډیر احتیاط کول پکار دي او خپل شخصي معلومات، انځورونه او خپل شخصي ویډیوګانې مه ورسره شریکوئ. او کله چې هم د بلیک میلینګ ښکار کیږي نو لومړی د سایبري جرمنو ادارې سره اړیکه ټینګه کړئ او مقابل کس بلاک کړئ. سکرین شاټونه او نوره ډیټا خوندي وساتئ د ثبوت په خاطر.